د جمهوریت ریاست د چارو ادارې د مطالعاتو او پالیسۍ رئیسه اغلې مریم شاه، د علومو اکاډمۍ محترم رئیس، د اکاډمۍ محترمو مرستیالانو، د بېلابېلو وزارتونو، ولایتونو او سیمو څخه راغلو درنو مېلمنو، استادانو، د افغاني دودونو مینوالو او په ټوله کې د ننني مهم سیمینار درنو او قدرمنو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سهار مو په خیر، ورځ مو نیکمرغه. اجازه راکړئ چې له هر څه نه مخکې د علومو اکاډمۍ له درنې رهبرۍ څخه د زړه له کومې مننه وکړم چې د قومي دودونو په برخه کې د جلال الطماب ولسمشر د ځانګړي هدایت د تطبیق په لاره کې له موږ سره زیار وویست، ستونزې وګاللې او بالاخره دا د دوی د هڅو او هلو ځلو په ترڅ کې نن په افغاني ټولنه کې د قومي دودونو د بیا ژوندي کېدو او پیاوړتیا په موخه د علمي او څېړنیزو سیمینارونو لړۍ رسما پیل شوه. همدا شان د لوړو زده کړو، اطلاعاتو، فرهنګ او د سرحدونو قبایلو چارو محترمو وزارتونو او د کابل پوهنتون له محترمې ادارې څخه هم مننه کوم چې د علومو اکاډمۍ سره یې نږدې همکاري او همغږي درلودله او په ځانګړي ډول د ملي راډیو تلویزیون له ادارې له درنې رهبرۍ مننه چې د خپل ژمنې او مسؤلیت سره سم یې د سیمینار د ښه انعکاس او خپرېدو په برخه کې خاصه همکاري کړې ده. درنو ګډونوالو، څرنګه چې افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پیړیو راهیسې داسې قومي دودونه شته چې د هغې په اساس خلک خپلې سیمې د غلو، ورانکارو، سړي تښتونکو، قاچاقبرو او نورو ناروا کړنو څخه ساتي چې له امله یې ټولنه د راز ستونزو او بدبختیو سره مخامخ کیږي. همدا قومي دودونه دي چې اوس هم د هیواد په ډیرو ولایتونو کې خلک ترې په ژوند ژوا کې ګټه اخلي. په ځانګړي ډول هغه ولایتونه چې د ډیورن له فرضي کرښې سره پراته دي، ولسونه یې د دودونو په چوکاټ کې قومي تړونونه رامنځته کړي دي چې د نورو ستونزو او ناخوالو په ګډون د ډیورن پر فرضي کرښه د غځېدلې پولې څخه د دفاع په لاره کې ډیره قرباني ورکوي. که موږ د بېلګې په توګه د افغانستان د لوی پکتیا، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته سر ورښکاره کړو، نو ویلی شو چې قومي تړونونه د سولې، امنیت او ثبات په لاره کې زیات ګټور تمام شوي دي. د ساري په توګه په خوست ولایت کې د زادرانو، تړیو، منګلو، ګربزو او د زمیدان قومونو پریکړه کړې چې په خپلو سیمو او ولسوالیو کې به وسلوالو، غلو، سړي تښتونکو، د نشهیي توکو کرکیلې او نور داسې ناروا کړنو ته اجازه نه ورکوي. د امنیت په تامین کې به د خپلو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي او هیڅ یرغلګر به نه پرېږدي چې پر خاوره یې تیری وکړي. همدا لامل دی چې خو سره له دې چې د ډیورن په کرښه پروت سرحدي ولایت دی، خو بیا یې هم امنیت د ډاډ وړ دی. همداراز 2 کاله مخکې د پکتیا ولایت په جانخیلو او لجه ولسوالیو کې او سږ کال د خوست ولایت د 2 منده شمال په ولسوالۍ کې میشتو ولسونو د قومي تړون په اساس یوه تاریخي پریکړه کړې چې که هر چا خپل اولادونه، نجونې او نارینه په ښوونځیو کې شامل نه کړل، کورنۍ به یې د قوم لخوا نغدي جریمه کیږي. نو ویلی شو چې قومي تړونونو قومونو او ولسونه تر ډیره بریده متحد ساتلي او د خپل سیمې لپاره په امنیتي او ټولنیزو برخو کې خورا ګټور تمام شوي دي. د قومي دودونو او قومي تړونونو اړتیاوې. افغانستان د لسیزو راهیسې د کورنیو او بهرنیو توطیو سره مخامخ دی. د سیمې استخباراتو ته د دې زمینه برابره شوې ده چې د افغانانو په منځ کې د ځان لمسپوسي عمومي او د هغوی پر مټ افغاني ارزښتونو او ملي ګټو ته زیان ورسوي، د دولت او ولس ترمنځ واټن رامنځته کړي او د بېباورۍ فضا حاکمه کړي. همدا شان د تیرو لسیزو په جریان کې پر افغانانو تپل شویو جنګونو د خلکو ترمنځ یووالی زیانمن کړی. د هیواد په لویو پریکړو کې لا هم له بده مرغه تر یوه حده سمتي، ژبني، مذهبي او قومي مسایلو ته لمن وهل کیږي. په ځینو سیمو کې د غلو، ورانکارو، تروریستي ګروپونو او نورو ورانکاریو پر ضد ولس تر ډیره بریده ځان غلی نیولی او داسې فکر کوي چې یوازې دولت دی چې د دې کارونو د مخنیوي په برخه کې مسؤلیت لري. په داسې حال کې چې دا زموږ د هر وګړي ملي واجبه ده چې د خپل دولت سره همکاري ولري او د شته ستونزو او بدبختیو په له منځه وړلو کې په ملي مسؤلیت سره ګام واخلي.
که چیرې زموږ قومونه او ولسونه د قومي دودونو په چوکاټ کې خپل مسؤلیت او مکلفیت ته په کتو سره قومي تړونونه بیرته ژوندي او قوي کړي، بدون له شکه به لاندې ګټې ولري. په لرې پرتو سیمو کې به د بیا رغونې له لویو پروژو او په ځانګړي ډول د ولسي تړون له برنامې سره چې په کلیو او بنډو کې تطبیق کیږي لازمه همکاري رامنځته شي. ولسونه به په لویو سیاسي برنامو کې پراخ ګډون ته وهڅول شي چې دا کار به په هیواد کې له دیموکراسۍ، امنیت، ثبات او پرمختګ سره رغنده مرسته وکړي. ولسونه به منسجم شي. د جنایي او تروریستي پیښو په مخنیوي کې به ولسي تحرک رامنځته شي. د دښمن د شومو کړنو، ویجاړونکو پالیسیو او ناوړه تبلیغاتو مخه به ونیول شي. د هیواد ساتنې او ملت ساتنې په برخه کې به نوي ولسي انګیزه رامنځته شي. د ځنګل وهنې مخه به ونیول شي. د ناوړه رواجونو لکه په بدو کې د نجونو ورکول او د زیات ولور اخیستلو پر وړاندې به ولسي پریکړې رامنځته شي. څه باید وشي چې د قومي دودونو په چوکاټ کې خپل موخو ته ورسیږو. په هغو ولایتونو کې چې لا هم نرخ او تړون نشتون لري باید له مشرانو سره ځانګړي ناستې وشي ترڅو په دغه برخه کې د هغوی کړنې، فعالیتونه، لاسته راوړنې او تجربې د هیواد هغو سیمو ته هم انتقال شي چې قومي تړونونه د بېلابېلو عواملو په اساس پکې کمزوري شوي دي. د قومونو او قبایلو چارو محترم وزارت، د اطلاعات او فرهنګ محترم وزارت او د علومو اکاډمۍ له محترمې ادارې سره په ګډه د قومي دودونو د ګټه اخیستنې لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړي. کمیټه د یوه ځانګړي پلان له مخې په لومړي قدم کې د سیمه ییزو ادارو او همداشان د مخورو مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو په مرسته د مثبتو قومي دودونو په اړه مهم معلومات راټول کړي. البته دا زموږ وړاندیز دی. کمیټه د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې له قومي تړونونو او نرخونو آګاه خلک وهڅوي چې د ځان ملګري کړي ترڅو د هر ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جرګې رامنځته شي. دا جرګې به مرسته وکړي چې په هره سیمه کې خلک دې ته قانع کړي چې قومي تړونونه د خلکو او هیواد د پات، عزت او سوکالۍ په ګټه وکاروي. د علومو اکاډمۍ محترمه اداره دی د قومونو او قبایلو چارو محترم وزارت او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه په ولایتونو کې د مثبتو دودونو په تاریخي شالید، ګټو او اهمیت سیمینارونه جوړ کړي. د قومي دودونو په ځانګړي ډول د مثبتو قومي تړونونو ګټې، اړتیاوې او اهمیت د څرګندو مثالونو سره د اطلاعات او فرهنګ محترم وزارت او ملي رادیو تلویزیون په مستقیمه همکارۍ سره په متواتر ډول رسنیز شي. ملي رادیو تلویزیون د له هغو قومي مشرانو سره د ځانګړي مرکو پر بنسټ بېلابېلې خپرونې جوړې کړي چې له تړونونو بشپړ معلومات لري او که ممکن وي د مثبتو قومي دودونو په اړه د تیاتر د ادارې په همکارۍ تمثیلي پرچې ترتیب او نشر شي. په پای کې یو ځل بیا د علومو اکاډمۍ له محترمې ادارې څخه ډېره مننه کوم چې د خپل ژمنې پر بنسټ یې په زړه پورې او اغېزناک سیمینار جوړ کړی. هیله ده د دې سیمینارونو لړۍ د عالي مقام د هدایات او په دې برخه کې د لیکل شوي طرحې په نظر کې نیولو سره تر ولایتونو هم وغځېږي. د یوه آباد، سرلوړي، هوسا او ودان افغانستان په هیله. ډېره زیاته مننه له توجه څخه. تشکر.